السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامدا ومسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د ګوتمې د استعمال شرعي حکم څه دی. بیا وایي چې یاره د سپینو زرو چې چاندي ده او د نورو څیزونو سره فرق شته او کنه بیا وایي د غمي استعمال پکې څنګه دی او بیا وایي چې یاره د بد نظر د دفع دپاره استعمال څنګه دی. جناب علي پوښتنې خو ډېرې شوې خو زه توکل په لوی رب. دا خبره چې د ګوتمې استعمال د سړي د پاره څنګه دی، د سړو خبره به زه کوو، د ښځه خبره بیا ځان ته ده، صحیح دی، سړو خبره به وکړو. د نرانو د پاره د ګوتمې د استعمال حکم څه دی؟ نو نران یا سړي ګوتمه استعمالولی شي په وخت د ضرورت کې بلا کراهته، لیکن په دوه شرطونو. با وقت ضرورت څه معنا؟ یعنی چې دی قاضي وي یا حاکم وي او د مهر د پاره استعمالوي یا د بل یو داسې څیز د پاره استعمالوي چې هغه ضرورت وي او هغه ضرورت تور باندې پوره کیږي، نو بالکل دې وخت کې بلا کراهته استعمالولی شي. او په دوه شرطونو یې څه شي دي؟ اولنی شرط دا ده چې دا به صرف د سپینو زرو وي، چاندي، صرف سپین زر، سره زر چې سونا ورته وایي، یا وسپنه، پیتل وغیره وغیره د دې استعمال ناجایز او حرام دی، بند دی. ځکه په دې کې صریح حدیث دی. موږ د سکاري مشکات کې تیر شه کتاب اللباس کې د ابو داود روایت دی، ترمذي روایت کړی، مسند احمد هم روایت کړی، د بریده الاسلمي رضی الله عنه روایت دی. هغه فرمایي نبی رسول الله وسلم ته سړی راغی، هغه په لاس کې د پیتلو ګوتمه اچولې وه. نبی رسول الله وسلم ورته فرمایل مالی اجد من کریح الاسنام، د بوتانو غوندې بوی د نه راځي لکه د بوت پرستو نه چې راځي. هغه ویل یا رسول الله ما خو د پیتلو ګوتمه اچولې، نبی صلی الله علیه کمنه ده. کور ته دننه شي بیا راووته نو د وسپنې حدید د وسپنې ګوتمه اچولې وه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل د الله ولی داسې شی دی اچولی دی لکه د جهنمیانو لباس، جهنمیانو ته چې کوم لباس اچولی کېږي هغه رنګې شی دی اچولی. هغه یا رسول الله دا خو ویل دا لرې که. هغه بیا پوښتنه وکړه یا رسول الله نو څه شي نو د ګوتمه جوړه کړم؟ نبي صلی الله ورته فرمیل من ورق ولا تتمه مثقالا. نو دوه شرطونه ورته جناب اکرم صلی الله علیه وسلم چې سید الکونین دی هغه په خپله ورته دا دواړه شرطونه ایښي. اولنی شرط دا دی چې دا به صرف د سپینو زرو وي، سونا، پیتل، چاندي وغیره وغیره د دې استعمال ناجایز، حرام او بالکل ناجایز دی. او دویم شرط دا دی چې یو مثقال ته به نه رسیږي. مثقال څومره دی؟ د نن سبا د ماسو په حساب سره 4.5 ماسې دی، د ګرام په حساب سره 4 ګرامه 30 ملي ګرامه دی، 4 ګرامه او 30 ملي ګرامه. د دې نه به زیاتېږي نه او دې ته به رسېږي هم نه، ځکه حدیث کې راځي ولا تتمه، دې ته به یې رسوي هم نه، نو د دې نه به کمه وي. نو دا دوه شرطونه پکې دي او په وخت ضرورت د دې استعمال بلا کراهته. سره د کراهته کله چې بې ضرورته وي، بې ضرورته دا دی بس حاکم یې نه باچای او بس په لاس کې د ګوتمه اچولې، نو دا کراهت پکې بیا تنزیهي دی، خلاف اولا دی. لیکن که د زینت د پاره چې اچولي وي چې یاره مطلب لږ پې ځان ښایسته را ښایسته کم، دا خو بیا مشابهت د نساو سره دی، بیا پکې کراهت تحریمي دی. یا د تکبر د پاره اچولي وي چې خلکو ته پته ولګېږي چې زما سره په دې لاس کې چې کومه ګوتمه ده دا هم د 2 کروڑه روپو ده یا د 50 لکه روپو ده، او دې کې کومه تورملین دی او دې کې مثلا پلانې دی او دې کې پلانې دی او دې کې پلانې، هم د کاڼو مختلف نمونه دي. نو که د دې دپاره وي نو دا بیا مکروه تحریمي ده، دا بیا ناجایز او ناروا ده. او کنه د دې دپاره نه وي بس هسې عام بس لاس کې اچولي وي نو بس بیا مکروه ده، خلاف اولا ده، لیکن کراهت پکې تنزیهي دی. په دې خبره دې سر خلاص شو. دا خاپات شوه د دې دپاره چې بد نظر، دا خطرناکه خبره ده. او دا ګوتمه یا کاڼې د بد نظر دپاره استعمالول دا بیا یقینا چې ناروا عمل دی، ناجایز عمل دی. ځکه د بد نظر دپاره جناب اکرم صلی الله علیه وسلم نه مبارک کلمات را نقل دي. نو چې د ګوتمه د بد نظر دپاره استعمالوي نو ولې د جناب اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کومه طریقه ده نو بیا په هغې باندې ولې عمل نه کوي چې په هغې باندې د ائمه او مجتهدینو او د امت عمل باقاعده طور سره روان دی او هغه معمول به پاتې شوی. د امت معمول به عمل پرېږدي او په کاڼي باندې، نو بیا ما هغه زړه هغه د حدیث ته اشاره ده پکې. او هغه خلک چې په موږ باندې ردونه کوي هغه د دقه رنګې خلکو د وجې نه په موږ باندې کوي چې دوی بس پته نه لګي. بهرحال زه نور کلمات ځکه نه شم کوی، بیا کله ډېرې مسلې ترې نه جوړې شي. ښه جي، دا مسله باقاعده طور سره ډېره اعلی مزیداره خوندوره احسن الفتاوا لیکلې ده، 8م جلد دی او 1 نمبر صفحه ده، کتاب الحذر والاباحه. ډېر ښکلی بحث یې ورباندې کړی، مزیداره او خوندوره. دغه رنګې دا مسله باقاعده طور سره جامع الفتاوا لیکلې
دریم جلد 210 نمبر صفحه د کتاب الحذر د قرنګي دا مسله باقاعده تور سره فتاوا حقانی لیکلي فتاوا حقانی دا مسله لیکلي دا او جلد دویم او صفحه دا 413 کتاب اللباس او د قرنګي دا مسله باقاعده تور سره فتاوا رحیمی ډیره مزیدار لیکلي خپل اعلی فتاوا رحیمیه لسم جلد 150 نمبر صفحه د کتاب الحذر والاباحه او د قرنګي دا مسله باقاعده تور سره فتاوا محمودی لیکلي یو شل زل خو کم اس کم حل کړي خو ډیره مزیدار مستقل د باب ورته استل باب مستقل باب ورته جوړ کړي باقي کله کلمات داسې درنده غوندي شي په جبه نو مستقل باب ورته لګولې دی باب استعمال الذهب والفضه الفصل الاول في الخاتم او نسم جلد او صفحه د 300 کم سلوي باب استعمال الذهب والفضه او نور می خلاصه درته بیان کړه چې په کوم شرایطو کې جایز ده په کوم شرایطو کې جایز نه ده. السلام علیکم ورحمت الله.